تجاران نه خویندو ورونو نه غواړم چې موږ سره کومک وکړي که خدای مې دا یو زوی راته پاتې کړي. خاوند مې هغه د اول املا و املا نه اوس یو پخه ده. شلو شرڅه نو بیخي نه کار کوی سي نه روزګار. په دې هم ناشکري نه کوو، خو که قیاس کو زموږ او ستاسو دسترخوان کې څومره شیان پراته دي، څومره آمادګیانې د روژه ماتې دپاره نیسو، او د خوار و غریب دا حالت دی. یعنې سړی ټوله ورځ روژه ونیسي او بیا روژه ماتې په دې قسم قطغ باندې دا ډېر دردونکی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو معزز ورونو خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د فقیرانو بیچاره هیوادوالو د احوال پرسۍ په سلسله کې نن موږ دریم کور ته راغلي یو. دغه کورنۍ چې حالات یې وګورو چې ماښام دپاره دوی څه تیار کړي دي، روژه ماتې دپاره دوی څه لري، او د فقیرو بیچارو هغه روژه څنګه تیریږي. نو په دې سلسله کې دې کور ته راغلي یو. حتما تاسو اشنای د دې خور د غږ سره او د حاجي صاحب سره چې څو وارې موږ مخکې دې کور ته راغلي وو. دې 4 اولادونه پرله پسې د عدم درملنې له کبله وفات شوي وو، او 5م ماشوم یې ناروغ دی، الله دې شفا ورته ورکړي. نو موږ نن راغلو سره د دې چې مخکې حاجي صاحب په خپلو پښو ګرځېده جوړ، اوس دا هم له کډې سره مو لیده چې په ډېر تکلیف سره لاره کوي. نو دوی دا حالت به واورو، د خور نه به دوی د ژوند قصه واورو چې دا روژې څو ورځې پرې باندې څنګه تېرې شوې. له موږ سره پاتې شئ. وروره موږ خو اوله کې تاسو ولیده چې اولادونه م له لاسه ورکړله، کور یې ودان، ټول ورونو موږ سره کومک و مرسته وکړله، خو هغه اولادونه موږ ته په لاس رانغله. اوس چې دا وروره دی نه پوهېږم چې د غم د وجې نه دا څنګه چل ده. خاوند مې هغه د اول املا و املا نه اوس یو پخه ده. شلو شرڅه نو بیخي نه کار کوی سي نه روزګار. او کورم تاسې وینئ چې دغسې حالات ده. که چېرته موږ لرلی یا هم زندګي ښه وی نو یا د موږ په کوټه کې به 2 رنګه یا 3 رنګه فرش پروت و. د روژه ماتې هم دغه شی حل ده، کله یې کله نه یې. یخه ډوډۍ ده په 15 روپۍ اخلو موږ، همغه راوړو خورو یې. زه خپله دغلته کالشوي کوم، په هفته کې یا 2 دفعې یا یو دفعه ورځم. نو دا دواګانې دي سړي دغه د خوري هېڅ تاثیر پرې باندې نه کوي. او دا بل زوی مې هم دا وړکی مریض ده، وس او توان نه لرم چې زه دته دوا واخلم. دا ګوره دی ټولې دواګانې دي ورونه. دا مې پرون کالشوي کړې، ما د کالشوي په پیسو باندې مې اخیستې دي. دغه شی حالات د وروره زه له ټولو تجارانو نه خویندو ورونو نه غواړم چې موږ سره کومک وکړي. که خدای مې دا یو زوی راته پاتې کړي دا به د موږ لپاره ډېر غټ کومک یې دی. او ټولو نه مننه کوم چې موږ سره یې همیش کومک کړی. خدای دې ښه ورسره وکړي، دوی سره د خدای کومک وکړي له تاسو سره. خورې تاسو سره خو موږ تقریبا نږدې 15,000 افغانۍ مرسته وکړه. 3 وارې چې موږ راغلو. هغه پیسې تاسو چیرته ولګولې؟ روجان هغه پیسې خو زه د مشر زوی مې هم قرضدار او مړي کې مې قرض اخیستې وې، او هغه زوی مې چې بل مړ سو د هغه مصارف سو د مړي یې د کور کرا سو. تاسو ولیده چې زه 18,000 روپۍ د کور د کرا نه قرضدار وم. مخکې چې تا ما ته په ژمي کې 2 بوجۍ وړه راوړه، حتی هغه 2 بوجۍ وړو کې 1 بوجۍ وړه کور والا ما نه په کرا کې ستانه کړه. وایي ته څنګه 2 بوجۍ وړه ځان ته اخیستی سي او ما ته کرا نسې راکوی. هر څه مې چې ویل چې ما ته دا چا مرسته رالېږلې، وایي نه هغه 1 بوجۍ وړه ما نه هغوی واخیستل. برق قطع کړی و راباندې بیلونه یې پاتې و وروره. او نور مې مغه د مشر زوی قرضدار وم، د ده قرضدار وم. نو خور بېګا شپه تاسو دغه چربانګې یا سهاري په شي باندې تېره کړه؟ یاره وروره هېڅ شی هم نه وم، دغه یخه ډوډۍ و چای م کړی و، چای سره مو خوړله. تاسو دغه خلک چې ګورئ شاوخوا ته همسایهګان، یعنې دیګ بخار نه داسې فشار غږ راځي او خوشبویي د کور نه پورته کېږي چې ښه غذا یې پخ کړي، نو تاسو څه احساس کوئ؟ ورورجانه څه احساس به وکړو؟ نو خدای په موږ باندې راوستی، خالق پروردګار دې په موږ باندې اسانه کړي، خدای دې ورحمېږي. هغه ډوډۍ خو ډوډۍ نه وي چې دا سړی هغه چای ډوډۍ هغه هم په ارامه نشي خوړلی. دغه رقم یې حل هغه د وینئ تاسې خپله چې په یو څانګه باندې یې پخی. نن ماښام دپاره تاسو همدغه روژه ماتې وه؟ او ورورجان همدغه شی ده چې یو 15 روپۍ را سره وې، هم یو ډوډۍ پسې ولېږلې، 3 ډوډۍ ورکړې وې، 3 کې یو دغه جلۍ وخوړله او دغه 2 ماښام ته موږ ته پاتې.
دغه لوبیا و دی 100 روپۍ 10 روپۍ مې راوغوښتل ما هم پاخه کړله هغه هم تاسې وینئ چې دغه شي. قدرمنو دوستانو انشاءالله چې موږ او تاسو ژوند مو ښه دی او ناشکري هم نه کوو په دې باندې الحمدلله چې دغه وچه ډوډۍ او دغه سوړ قطغ رسیږي په دې هم ناشکري نه کوو. خو که قیاس کو زموږ او ستاسو دسترخوان کې څومره شیان پراته دي څومره آمادګیانې د روژه ماتې دپاره نیسو او د خوار و غریب دا حالت دی. یعنې سړی ټوله ورځ روژه ونیسي او بیا روژه ماتې په دې قسم قطغ باندې دا ډېر دردونکی دی او وچه ډوډۍ دا ډوډۍ سړه خور وویله چې موږ یې په 15 افغانۍ اخلو که ګرمه واخلي نو 10 افغانۍ کېږي د دې دپاره سړه اخلي چې په 10 روپیو 2 دانې شي. نو که غواړئ چې د پوره یو روژتي ثواب وګټئ او الله تعالی درنه راضي شي نو راځئ چې د خپلو خوارو فقیرو هیوادوالو لاسنیوی وکړو. لکه څنګه چې موږ او تاسو دپاره په دسترخوان باندې 4-5-6 قسمه بهترینه غذا پراته وي او هغې ته ناست یو خورو یا شکر باسو یا نه باسو نو راځئ چې دغه تقسیم کو همدا ډول د فقیرو بیچارهو لاسنیوی هم وکړو. د هغوی هم بدن د ښه غذا ته ضرورت لري د هغوی هم زړه کېږي ورته. نو دا چې خور وویله بیګا مونږ خالی چای سره او سړه ډوډۍ م خوړلې دا څومره دردونکې ده. نو الله تعالی دې په دې ملک باندې رحم وکړي الله رب العزت دې د ملک اقتصادي حالت بدل کړي. نو خورې ستا خو دردونه زیات دي الله تعالی دې د وفات شو اولادونو بدلې تاسو ته په جنت کې درکړي او الله دې حاجي صاحب ته شفا ورکړي. نو حالت هم دردونکی ده. موږ تاسو ته مواد راوړي انشاءالله چې روژه به هم ښه تېرېږي او یو طرف خفګاني چې ستاسو دردونه او بل طرف چې هغه رسیدګي کېږي نو انشاءالله په دې خوشحالي ترلاسه کوو موږ. نو اوس به انشاءالله مواد تاسو تسلیم شي او کېدای شي چې ستاسو د یو میاشت ګزاره ورباندې وشي. تاسو نه هم ډېره مننه کوم دا مرسته چې چا کړې دی نه هم ډېره مننه کوم. خو وروره زه په اخر کې د دې ورونو خویندو نه دا غواړم چې ما سره مرسته وکړي دغه خاوند علاج مې وکړم د دې زوی علاج مې وکړم چې دغه راته خدای ښه کړي او که دا دواړه زه له لاس نه ورکړم نو ته پوه چې ما دروازه بندېږي زه به بیخي د لوی ورځې حیرانه پاتې سمه. اوس خو ما یو جنګړه معلومه ده هغې وخت کې به یعنې دام نه وي. خدای دې نه کړي الله دې قدرمنو دوستانو د خپلو هیوادوالو خوشحالي زموږ هدف دی د هغوی زړه لاسته راوړل زموږ هدف دی ځکه په دې خوشحالۍ کې جنت میلاویږي او الله تعالی پې خوشحالیږي. او مننه ترې نه کوم خدای دې دې سره ښه وکړي کور ودان چې موږ سره دا کومک کړی د موږ په دې دسترخوان کې اوس څه پیدا سو چې موږ یې روزه کې وخورو. زه یې ډېره منندویه یم خدای دې داسې خلکو سره ښه وکړي چې خوار غریب سره کومک کوي که هغه ما سره وي که هغه بل چا سره وي الله دې دې ته جنتونه ورکړي. کور ودان مننه.